د مسلم امت سالار وایه چیرته لاړې د غیرتونو دنګ منار وایه چیرته لاړې ملنګ انسان ملنګ دی وله مینې ډکا محترم قاری صاحب سعید خوستی که د من غږ درځي نو خپرونې ته راشه تر څو پورې د عالی قدر امیر المؤمنین لوی ملا صاحب محمد عمر مجاهد په کارنامو د هغه په ویاړونو د هغه پس منظر باندې د اووم تلین په مناسبت چې کومه جوړه سوې خپرونه ده په دې راسره بحثو کې قاری صاحب محترم د تا تر راتلو پورې زه لینک نه اچوم ځکه چې بعضې ملګري دي هغوی که بیا بلاک کم خفه کیږي او که نه بلاک هم نو بیا پرون چې ما کوم ملګري بلاک کړي دي ټولو نه بخښنه غواړم هغه زه له بلاک نه خلاصوم ځکه پرون خو ما تاسو ته ویلي که نه ګوره مونږ چې داسې وړکی اختار مختار ورکوو بیا ګوره خفه کېږئ مه که نه وادې اورېده نو پرون زښت ته ډېر کسان راغلل غلطي دې ما وه باید ما لینک نه وای اچولی لکه نن چې لینک ما تر اوسه پورې نه ده هغه کړی نو قاري صاحب سعید خوستی که چا سره زه په لایو خپرونه کې ملګرو که چا سره په رابطه کې وي خبرې کوي تر هغو لایو خپرونه چې د قاري صاحب په مشورې باندې مونږ د افغانستان په وخت 9 بجې وعده کړې وه 9 بجې مونږ وکولې چې راغلو او دې ظالمانو ته مونږ بار بار ویلي چې ګورئ د پیجونو د آیډیانو په بندولو سره تاسو نشئ کولی چې زمونږ مبارزه ټکنۍ کوي حتی د یو ویښته په اندازه زیان ورته ورسوئ ځکه مونږ په طول د تاریخ کې تاسو ته ښودلې ده دغه مبارزه چې د اسټمیاک پروګرام نه مونږ شروع کړې تقریبا د ده به 4 میاشتې 5 میاشتې کېږي په دې کې متعدد پیجونه د مونږ له منځه تللي دي په لسګونو او په سلګونو ورسره آیډیانې خو لیکن دا مبارزه تاسو د مونږ ختمه کړې نه ده لا مو تیزه کړې ده د ما داسې یو پیج ما جوړ کړ چې ماخوستن د افغانستان په وخت 8 بجې ما پیج جوړ کړ په 8:30 بجې زه لایف راغلم چې لایف راتلم ما 12 کسه لایکر په پیج کې درلوده خو چې کله ما لایک وکړ 3900 کسانو ته د مونږ هغه لایف ورسېده 2.5 ساعته خپرونه ما وکړله 4000 کسانو هغه لایف شیر کړی نو دا مې په دې درته وویله چې الحمدلله دغه د اسلامي امارت له دې جنډې سره د خلکو مینه او محبت دومره زیات ده که تاسو څومره هڅه او کوشش وکئ یو خو مونږ په خپلو برنامو کې پوچ تبلیغات نه کوو بل د مونږ خپرونې کې دروغ نشته څنګه چې د اسلامي امارت د پالیسۍ مطابق هغوی خپل خبرونه ټول په صداقت او رښتینولۍ پورې بنا دي له هغوی نه په الهام اخیستو باندې مونږ هم دغه لایب خپرونه چې کوو کوشش کوو چې موثق راپور تاسو ته راوړو رښتینې راپورونه راوړو نو په دغه بنیاد باندې د مونږ لایب خپرونې ته دومره خلک منتظر وي چې په الله په ذات باندې درته قسم کوم چې دا اوس زه تاسو ته خپل واټساپ ښیمه تر 100 ماته زیات میسیجونه راغلي دي چې لایب خپرونه ولې وځنډېدله دا وګوره اشنې کرښې به ښکاري اکثر ته ما جواب نه ده ورکړی خفه نه سئ نو مونږ دا خلک هم مجبوروي تر هغو پورې خپرونه وکړو خفه کیږي یو امید یو د خبر د اورېدو یو څه غواړي چې یو څه واوري نو محترم قاری صاحب سعید مونږ سره خپرونې ته راغی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو محترم قاری صاحب سعید خوستی ستړی مه شئ خپرونې ته په خیر راغلی وعلیکم السلام ورحمت الله مبین صاحب محترم تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او د رمضان د مبارک میاشتې ټول اسلامي امت ته خصوصا د افغانستان مظلوم او کړېدلي ولس ته مبارکي وایم
الله تعالی دې دغه میاشت د ډېره مننه. رحمتونو او د برکتونو میاشت دې موږ دپاره د صلح او د امن او د ازادۍ میاشت وګرځوي. ډېره مننه. قاري صاحب د نن موضوع د لایب خپرونې د مونږه چې چون دا په مسلمه امت باندې یو حق هم ده، تر هغو مونږ دا حق هم ادا کړو او ولس ته یو څه ناویلي چې هغوی نه وي اورېدلي د تاسو له خولې واوري. د خپلواکۍ امام امیر المؤمنین مرحوم ملا محمد عمر د اووم تلین په مناسبت د هغه د ژوند جالب اړخونه چې ټول ولس دې ته انتظار ده، اگر که د افغانستان اکثره ولس دی بلکې د نړۍ مسلمانان د هغه د ژوند په جالب اړخونو باندې خبر دي، ځکه هغه داسې یو امام و، داسې یو رهبر و، داسې یو امیر و چې نه دا چې مسلمانانو ته تاریخ پرېښوده بلکې کفار هم د هغه له دې تاریخ نه متاثره دي. نو مهرباني وکړه قاري صاحب محترم څه د ځان سره راوړي برنامې ته، زه به لینک واچوم تر څو اګوردیم کې هم راشي، نور میلمانه هم راشي. مهرباني. مبین صاحب او ټولو محترمو لیدونکو او اوریدونکو، د مرحوم امیر المؤمنین رحمه الله د ژوند او د هغې د ژوند د ځانګړنو او د ده دغه د مبارزې اړخونه ډېر جالب دي او ډېر عجیب دي. نو محترمو دغه خپرونه هم د همدې دپاره ده، انشاءالله په دې خپرونه کې کوشش کوو چې ځینې نور ملګري هم راسره شي او د مرحوم امیر المؤمنین رحمه الله په اړه جالب شیان راسره شریک کړي. زه به هم انشاءالله کوشش وکړم چې د امیر المؤمنین رحمه الله په اړه تاسو سره یو جالب شیان شریک کړم. واقعیت دا دی چې مرحوم امیر المؤمنین دا د دغې زمانې یو ثالث عمر و. دی په ډېرو اړخونو کې هم د عدالت د عدل په اړخ کې، هم د شجاعت او د شهامت په اړخ کې، هم د رښتینولۍ او د صداقت په اړخ کې، په ټولو اړخونو کې دا داسې یو شخصیت و، داسې یو امام و چې په تګ سره یې او په وفات سره یې، په نشتون سره یې موږ یوه لویه ضایعه د یوه لوی ضایعې تحمل وکړو او ډېر یو لوی انسان، یو لوی شخصیت مو له لاسه ورکړو. امیر المؤمنین د ژوند د ده یو ډېر ساده او ډېر یو سنګین ژوند درلود. دی د افغانستان ته د امریکایي ځواکونو په راتګ سره د ده په ژوند کې دغه اړخ ډېر عجیب دی او دا ډېر یو معجزه غوندې ده، ډېر یو عجیب دی دا حالت چې امیر المؤمنین د امریکایي اشغالګرو ځواکونو په راتګ سره دی په افغانستان کې د روزګان ولایت په مختلفو سیمو کې خو چې ډېر زیات وخت یې تېر کړی دی په یوه داسې خټین کور کې تېر کړی دی چې څو ځله امریکایي ځواکونو په هغه کلي چاپه هم اچولې ده، خو د هغې سره سره بیا هم امیر المؤمنین رحمه الله د دوی د شر نه الله تعالی ساتلی ده او د دوی د شر نه الله تعالی نجات ورکړی ده. دا د دغې لوی ولی او د دې الله د لوی دوست یو کرامت و چې الله تعالی دته ورکړی و چې د دشمنانو نه د دشمنانو په منځ کې ګیر چاپیر په داسې یو حالت کې چې امریکایي اشغالګر افغانستان ته راغلی و، په افغانستان کې امیر المؤمنین دوی ته تر ټولو مطلوب انسان و، تر ټولو مطلوب شخصیت هغه امیر المؤمنین و چې امریکایانو په هر ځای کې د ده په سر بې چاپې والې پوښتنې کولې د خلکو نه. د هغې سره سره بیا هم امیر المؤمنین رحمه الله الله تعالی په خپل فضل و کرم سره وساتلو او تر آخره پورې هم په هماغه ځای کې اوسېدلی ده او تر آخره پورې په هماغه ځای کې ژوند کړی ده. خو الله تعالی د دغې امریکایي اشغالګرو د دوی لاس ته رسېدنې نه چې ده ته یې لاس ورسېږي د هغې نه الله تعالی دی ساتلی ده، الله تعالی ده ته امن ورکړی ده. او مرحوم امیر المؤمنین چې کله د امریکایي اشغالګرو په افغانستان برید وکولو نو دی د خپلې کورنۍ نه جدا شو او خپل اولادونو نه، خپل اهل نه جدا شو او تر آخري لحظې پورې، تر آخري وخته پورې د بیا خپل
اهل و عیال او خپل اولادونه ونه لیدل، ځکه د نه غوښتل چې دی په دې پوه و چې زما د ژوند سره د امت ژوند تړلی ده، زما د ژوند سره د افغانستان د مجاهد ولس مبارزه تړلې ده. نو همدا دلیل و چې الله تعالی د ساتنه وکوله، د حفاظت وکوله په دومره سختو شرایطو کې. او د دې لوی انسان، د دې لوی شخصیت یو بل کرامت دا و چې الله تعالی دته یو داسې یو روب ورکړی و، داسې یو شان الله تعالی ورکړی و چې 3 کاله تقریبا 3 کاله 4 کاله د وفا یعنی د وفات په حالت کې امارت کړی ده، د په نوم صرف امارت کېدو په داسې حال کې چې دی وفات شوی و. دا د اسلام په تاریخ کې لومړی ځل ده چې یو امیر 3 کاله په داسې حالت کې د امر چلیږي چې دی وفات ده، دی نشته په دنیا کې، خو بیا هم د امر په خپلو مامورینو چلیږي. او په دې دومره مامورینو کې، په دې دومره خلکو کې چې د اطاعت کوي او د قماندو لاندې جهاد کوي، په دې دومره خلکو کې دا غوښتنه چا ونه کوله چې هغه زموږ امیر چیرته ده، هغه زموږ امیر ولې موږ وینو نه. د ده صرف یوه خبره، یو غږ چلیدو، د ده صرف یو خط چلیدو، د ده صرف یو نوم چلیدو، د ده په نوم خلکو قربانۍ ورکړي، د ده په نوم خلکو خپل سرونه فدا کړل. او دا د ده یو لوی کرامت و. نو الله تعالی د ده قبر روضه د روضو د جنت نه وګرځوي، الله تعالی د ده قبر منور وګرځوي. واقعا چې امیر المؤمنین یو لوی شخصیت و، یو لوی انسان و. محترم ملګرو، زه کوشش کوم چې تاسو سره د مرحوم امیر المؤمنین څه نورې خاطرې هم شریکې کړم، او کوشش کوم چې یو دلته موږ سره یو بل میلمه هم د مبین صاحب محترم قاري صاحب میلمه به م راواخلو. مخکې له دې چې زه تر هغه میلمه نوم راته اخلي هغه رااخلم. د امیر المؤمنین مولوي صاحب که یو لنډ تاریخ د خلکو ته ووایه له پیدایښته تر وفاته پورې، د هغه نوم، د پلار نوم، قوم، قبیل، علاقه، دغه د که ځان سره څه لیکلي راوړي وي نو بهتره خبره دا ده، ځکه په سوشل میډیا کې چې زیاتره خلک تخت و تاج په دې باندې کوي، د هغوی خو اگر که د هغوی نیوکو ته موږ چندان اهمیت هم نه ورکوو. د ده د مقبرې په اړه باندې متعدد سوالونه دي. آیا د دې مبارک قبر د اسلامي امارت اکثره مشرانو ته خو معلوم ده، موږ ته هم د اندازه ده، د دغه باره کې مقبره خو موږ تر هغو چاته نسو ښودلی چې تر څو اشغال ختم نسي، خو که یې دغه د پیدایښت نه تر وفاته څه معلومات در سره وي قاري صاحب؟ نو مبین صاحب انشاءالله دغه معلومات کس هم راته وښیه چې څوک راځي چې زه راوچات کړم سټوډیو کې. موږ تاسو سره یو میلمه را سره ده، دروند میلمه، هغه به انشاءالله د مرحوم امیر المؤمنین په اړه معلومات هم شریک کړي انشاءالله اوریدونکو سره، د ده ژوندلیک او هغه به هم د موږ سره شریک کړي. او کوشش کوو انشاءالله هغه میلمه سره زه هغه یم چې هغه راواخلو. هغه میلمه ته لینک راولېږه چې راشي او نوم دې په پښتو کې ولیکي، ځکه انګلیش زه پوهېږم خو نه یې وایم. او هغه قاري صاحب محترم، زه به دا لینک دوباره واچوم، لینک کار نه کوي، د ما چې څومره اندازه ده، زه دا لینک بیا یعنې داسې ماته یو ملګري وویل چې دا لینک کار نه کوي. ښه، زه به لینک بیا واچوم قاري صاحب، تازه لینک به واچوم. ملګرو لایو د سره شیر کوي تر څو چې د موږ درانه میلمانه راځي خپرونې ته، نو تاسو تر هغو پورې لایو شیر کوئ. الله پاک مو عزت وکړه. ډېره مننه کوم تاسو نه ورونو. تاسو تر هغو پورې لینک لایو شیر کوئ چې نن موږ سره په خپرونې کې محترم قاري صاحب سعید خوستی چې تاسو یې دا څو ورځو نه پوښتنه کوله، نن موږ سره په لایو خپرونه کې میلمه ده او ورسره بل دروند میلمه هم شته. کوشش کوو چې تاسو ته نو تاسو ته نور میلمانه راواخلو. زه دغه
لینک ګورم دوباره لینک چک کوم هغه لینک کار نه کوي دغه یې کوي انشاءالله زه دا لینک تاسو ته اچوم اوس به انشاءالله لینک کار وکړي لینک مې تاسو ته بدل کړ نو ملګرو لینک مې واچو دا لینک انشاءالله کار کوي ودرېږه زه دا لینک چک کوم لینک اوس مې چې کوم لینک اچولی ملګرو دا صحیح ده دې لینک له لارې تاسو کولی شئ چې راشئ ښه نو ملګرو تاسو د یو څو شیبو لپاره یو 2 دقیقې وخت ماته راکئ تر څو دغه د سټوډیو میلمانه دغه مونږ همدغه لارې نه راځي چې دلته بیا تاسو ډېر راځئ نو بیا هغوی نشي کولی چې راشي تر هغو هغوی موږ سټوډیو کې واخلو بیا انشاءالله تاسو ټولو سوالونو ته جوابونه وایو نو هیله مو تاسو نه دا ده چې لایف درسره شیر کړئ نن موږ سره قاري صاحب سعید خوستی او نور درانه میلمانه څوک چې پوښتنې لري د ملا صاحب لوی ملا صاحب باره کې معلومات لري هغوی ته به انشاءالله وخت ورکړو تر څو ملګرو په غلط نوم باندې مه راځئ نه مو اوچتوم که هر څوک د موږ څومره مخالف وي اوسئ نو غلط نوم باندې نه غواړو چې هغوی بره سټوډیو ته راجي که په خپل نوم راشئ ښه ښایسته ښایسته نومونه هم دي د آیډي چې کوم نوم ده په هغه باندې راځئ ښه زه به دغه موضوع م تاسو ته راواخلم او تاسو سره به په لایف خپرونه کې موضوع م شریک کړو چې ملګرو لایف د سره شیر کوي قاري صاحب محترم دلته سټوډیو ډکیږي هاي هاي نه خدای قربان دې شم سټوډیو ډکه سوې ده زه ملګرو لږ زره دی وعلیکم سلام وعلیکم سلام دغه سټوډیو لږ خالی کو تر څو پورې زموږ میلمه راشي ښه سلمان علي ښه زه سټوډیو خالی کوم او مریض صاحب را دي شي زه به یې واخلم دلته د بدري لښکر په نوم کس ده ملګرو زه تاسو د یو څه وخت لپاره لرې کوم سلمان علي مبین صاحب زما غږ درځي هو غږ دې راځي قاري صاحب نو زه کوشش کوم دلته ملګری لینک خو صحیح ده که نه ملګری راتلی شي هو لینک صحیح ده هو راتلی شي که نه ما ته یې لمبر راولېږه ته دې خبرې کوه زه به هغه په لیکه کړم صحیح ده د محترمه د مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد
رحمه الله د ژوند او د ژوند په اړه زه لږ معلومات د ملګرو سره شریکوم. لومړی خو مرحوم ملا محمد عمر مجاهد د مولوي غلام نبي زوی، د مولوي محمد رسول لمسی و، د مولوي باز محمد کړوسی و. په 1409 هجري لمریز کال کې چې د 1960 میلادي کال سره سمون خوري، د افغانستان د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د چاه همت په کلي کې په یو متدینه او علمي کورنۍ کې زیږېدلی و. ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله د مولوي غلام نبي صاحب چې د هغې دا د والد محترم و، دا یې په دې منطقه کې دیني عالم و او د څه درسونه د خپل پلار نه او څه درسونه په یاده سیمه کې د نورو علماو نه د خپل دیني درسونه حاصل کړي وو. زما غږ صحیح ده؟ صاحب غږ دې بیخي صحیح ده. مبین صاحب زما غږ صحیح ده؟ هو غږ دې صحیح ده قاري صاحب محترم، غږ دې بیخي صحیح ده. نو مرحوم امیر المؤمنین د زوکړې نه وروسته د دوی کورنۍ چې وه هغه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ نه د ډنډ ولسوالۍ د نودي کلي ته لاړل. نو هلته د ژوند تر پایه پورې په همدې سیمه کې دوی اوسېدل او دلته یې خپلې د دیني چارې، دیني زده کړې او د دیني ښوونې روزنې چارې هم د همدلته په مخ بیولې. په 1965 میلادي کال کې د ده پلار چې هغه وفات شو او دی د خپل پلار نه یتیم پاتې شو. 15 کلنۍ په عمر کې دی د خپل پلار نه یتیم پاتې شو. نو د خپلو ترونو سره مولوي محمد انور او مولوي محمد جمعه د دوی د سرپرستۍ لاندې دی بیا ستر شو، لوی شو. نو بیا یې تعلیم وکولو. ملا محمد عمر مجاهد د قبیلوي اړخ نه دی د پښتنو د هوتکو د قبیلې سره تعلق لري. هوتکیان چې دي د افغانستان په تاریخ کې یو لوی قوم ده. د موږ داسې میرویس نیکه چې هغه هوتک و، داسې نور ډېر ستر غازیان د هوتکو په قبیله کې تیر شوي دي. دی په یوه علمي او روحاني کورنۍ کې زیږېدلی و، په یوه علمي او روحاني کورنۍ کې ستر شوی دی. د پلار هم عالم و او نیکه یې هم عالم و، جد یې هم عالم و، یو دیني عالم و. مرحوم امیر المؤمنین د روسي اشغال په وخت کې هم چې کله کمونیستانو روسي اشغالګر افغانستان ته راوستل، په هغه وخت کې هم دی د کمونیستانو او د روسانو په مقابل کې په جهاد مصروف شو او همدا دلیل و چې د ده نه دیني زده کړې پاتې شوې او په جهاد یې پیل وکول او د روسانو د هغوی د ملګرو په مقابل کې جهادي سنګرونه تاوده وساتل. مرحوم امیر المؤمنین زما غږ صحیح ده؟ فیض الله صاحب دغه مایک د کبان کې مهرباني وکړه قاري صاحب. نو مرحوم امیر المؤمنین چې هغه د روسي اشغال په مهال د کندهار ولایت میوند، زیړی، پنجوایي او ډنډ ولسوالیو کې د شوروي قواو د کمونیستانو په ضد مهم جهادي مرکزونه فعال ساتلي وو او هلته یې د مشهور جهادي عملیات چې هلته په دې سیمو کې شوي دي هغې کې برخه اخیستې ده او د ډېرو عملیاتو قمانده د په غاړه وه. بیا د هغې نه وروسته د زابل ولایت شهر صفا ولسوالۍ او همداسې مرکز قلات مربوطو سیمو کې د کابل قندهار په عمومي لویه لاره دغو سیمو کې مرحوم امیر المؤمنین جهادي عملیات ترسره کړي دي. امیر المؤمنین چې هغه د آر پي جي یا د راکټ چې موږ تاسو ته د راکټ یو کلک مسلکي و او د د راکټ په ویشتلو کې د ډېر مهارت لرلو. مرحوم امیر المؤمنین
د روسي اشغال نه وروسته دی بیا هم په خپله سیمه کې د خپله دیني په خپلو دیني مبارزه بوخت شو. خپله مدرسه یې هلته جوړه کړه او مدرسه یې د دې دپاره چې شاګردان دیني شاګردان وروزي، د هغوی دپاره یې مدرسه جوړه کړه او په خپله په مدرسه کې په دیني ښوونه او روزنه باندې بوخت و. دا هغه مهال و چې په افغانستان کې د روسانو د وتلو نه وروسته کله چې روسان د افغانستان نه ووتل، کمونیستي نظام په چپه کېدو او چپه شوی و. په هغه وخت کې د مجاهدینو په منځ کې خپلمنځي جنګونه پیل شول، چور او تالان شروع شو، قتل و قتال شروع شو، وحشتونه و، فساد و، هیواد د تجزیې سره مخ و، هیواد کې پټک سلاري وه، هیواد کې حتی په هلکانو نکاحونه تړل کېدل. په داسې یو حالت کې مرحوم امیر المؤمنین بیا مجبور شو چې مبارزه پیل کړي. د دوی د خپلې سیمې نه، د دوی په خپله سیمه کې حالت داسې یو ځای ته ورسېدو چې نور بیا نو دی مجبور شو چې وسله واخلي او د دغې پاټکیانو، د دغې ټوپک سلارانو او هغه خلکو چې هغوی ولس ځورولو، ولس یې داسې یو حالت ته راوستلی و چې ډېر بد حالت و، د هغوی په خلاف مبارزه پیل کړه. نو هغه و چې په ډېر کم وخت کې مرحوم امیر المؤمنین د ده په ملګرتیا کې چې کوم مشران وو، هغوی داسې یو خوځښت پیل کړو چې په نږدې سیمو کې ډېر زیات هرکلی وشو، ډېر تود هرکلی وشو او په نتیجه کې ټول قندهار ولایت ته دا خوځښت وغځېدو او په ټول قندهار ولایت کې چې څومره ټوپک سلاران وو یا هغه خلک وو چې هغوی افغانان یې ځورول، مسلمانان یې ځورول او په قتل و قتال کې د افغانانو په قتل و قتال لاس پورې کړی و، په چور او تالان لاس پورې کړی و. نو هغه خلکو په خلاف مبارزه پیل کړه او د قندهار ولایت له هغوی څخه صفا کړو. د هغې نه وروسته دی د قندهار ولایت نه نږدې ولایتونو ته لاړو، تر دې پورې چې د مرحوم امیر المؤمنین دغه مبارزه دا ټول افغانستان ته وغځېده او په افغانستان چې عملا په هغه وخت کې د تجزیې د خطر سره مخ و. په ټولو ولایتونو کې په هر ځای کې پټک سلاري وه، خلک د خلکو مال، ځان، ناموس محفوظ نه و. که چېرته یو څوک هغه حالت خو د موږ تاسې ډېرو افغانانو په سترګو لیدلی دی، هغه حالت ډېر مخکې نه ده تېر شوی. داسې یو حالت و چې یو افغان به د خپل کور نه د خپله ځان سره خپله میرمن یا خپل خور، لور، هغه به د ځان سره نه شوی ایستلی چې په ازاده ډول سفر وکوي، ځکه په هغه به ډارېدو چې په لار کې د دغه ناموس داړونکي د موږ ناموس ته لاس وانچوي. او داسې ډېرې پیښې وشوې په دې لارو کې، دغه وحشیانو د افغانانو ناموسونو ته حتی تعرض وکولو. نو ولس تنګ و، ولس داسې یو حالت کې و چې بدلون یې غوښتو. هماغه بدلون د امیر المؤمنین په رهبرۍ کې رامنځته شو او ټول افغانستان ته وغځېدو. یوازې دغه د شر او فساد یو څو سلاران او څو مشران د شر او فساد زالګۍ دغه یو محدودې ساحې تر جمع شوله، چې څومره دا ټوپک سلاران او دغه مجرمین او دغه قاتلان چې وو دا یوې ډېرې محدودې ساحې تر جمع شوله. نو ټول افغانستان افغان ولس د دوی د شر نه امن شو. امیر المؤمنین مرحوم د هیواد د جیدو علماو له لورې چې زرګونه علماو په قندهار کې جمع شول او د هغوی له لورې دته د امیر المؤمنین لقب ورکړل شو چې دی امیر المؤمنین ده. نو د هغې نه وروسته بیا د افغانستان اسلامي امارت په جریان کې امیر المؤمنین ډېرې ځانګړې کارنامې لري. نوموړی یو ډېر شجاع او د قوي تدبیر او قوي دریځ والا مشر و. نوموړی داسې یو شخصیت و چې یو زړور انسان و، یو جری انسان و او داسې یو شخصیت و چې په عدل او تقوا او په دیانتدارۍ د ټولو ملګرو په منځ کې شهرت درلود. مرحوم امیر المؤمنین سره چې چا ناسته کړې ده او څوک د هغې سره ناست دی، چا د هغې سره وخت تېر کړی دی، نو د هغوی له قوله چې نوموړی ډېر یو دروند شخصیت و، نوموړی ډېر یو متواضع او خاکساره شخصیت و. متاسفانه چې موږ ته الله تعالی، موږ تاسو ته الله تعالی دا شرف را نه کړو چې د نوموړي په دیدار مشرف شو.
دا موږ تاسې یو ارمان و چې په زړه کې مې پاتې شو. نو چا چې دی لیدلی ده او چا چې د ده سره نږدې مجلس کړی دی، نوموړی ډېر متواضع، خاکسار او ډېر یو د ښو اخلاقو څښتن و. نوموړی داسې یو شخصیت و چې تا به داسې تصور او فکر نه کولو چې دا د افغانستان یو بادشاه ده، د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دومره ځمکې او د دومره ساحې واکمني دي د په لاس کې ده. ډېر ساده زندگی درلوده، ډېر ساده ژوند یې درلود او نوموړی په د لوړو تشریفاتو دې شیانو سره تعلق نه و، دې شیانو سره نه لګېده. د نوموړي خوراک چې و هغه عادي خوراک و، لکه څنګه چې د نورو مجاهدینو به څه کوم شی خوړل هغه د نوموړي خوراک و او داسې امتیازي هغه نه درلود. نو دا د مرحوم امیر المؤمنین په اړه یو لنډ څه معلومات و چې ما در سره شریک کړل. نن خو د نوموړي په اړه ملګرو به ډېر څه شریک کړي هم وي، تاسې به لیدلي وي او الله تعالی دې وکوي چې موږ تاسې د ده حق ادا کړی وي او د چې څومره احسان د امت سره کړی ده، خصوصا د افغانانو سره یې کړی ده، هغه ډېر زیات ده، هغه ډېر بې حده زیات احسان امیر المؤمنین د افغان ولس سره کړی ده او د اسلامي امت سره یې کړی دی. مرحوم امیر المؤمنین په خپل شجاعت او په خپله تقوا او په خپله عدالت دا د لله الحمد امریکایي اشغالګر مات شول او د ده هغه بنیادونه دي، د ده هغه پاخه تداوونه دي چې ایښودل شوي دي او د امارت پالیسي په هماغه تداونو، په هماغه بنیادونو، په هماغه اعتدال د افراط او تفرید څخه په لرې و پالیسۍ د اسلامي امارت هغه بنیادونه او تداونه روان دي. دا د الحمدلله او مبارزه ډېره په مخ روانه ده او ډېره په خوند روانه ده الحمدلله. نن دا د موږ تاسې وینو چې د امیر المؤمنین مرحوم هغه پیشنګویانې چې د امریکایي اشغالګرو د اشغال په مهال یې کړي وي، هغه نن موږ په خپلو د سر په سترګو یې وینو. هغه ویډیوګانې نن الحمدلله ډېر زیاتې نشر شوې، د ډېرو اورېدونکو غوږونو ته به رسېدلې وي، لیدلې به وي او وایي چې امیر المؤمنین رحمه الله د امریکایانو د راتګ نه مخکې دا وړاندوینه کړې وه چې داسې ورځ به راځي چې امریکایان به په افغانستان کې ماتې خوري او امریکایان به دلته ماتېږي، د دې خاورې نه بیا هم ذلیل او خوار دوی تښتي. د هغه د امیر المؤمنین هغه پیشنګوي الحمدلله نن موږ تاسې ولید عملا رښتیا شوه. نن امریکایان د افغانستان نه د تېښتې لار افغانستان نه په تېښتې دي انشاءالله. نو سټوډیو کې خو ملګري هم در سره دي محترمه جنرال صاحب په بخښنې سره یوه خبره زه کوم، لږ وخت ورکوئ. دغه د ملا عمر باره کې نظم وایم، نظم لرم. دغه څوک د قاري صاحب دغه یو خبر جنرال صاحب اول تا ته سلامونه او قاري سعید صاحب ته او نورو مېلمنو ته او همچنان شبیر احمد عثماني صاحب ته ځانګړي سلامونه. البته زه لږ رامخکې شوم ځکه زما وخت هم کم دی، هلته لمانځه ټیم ته زمونږ. مهرباني. نور اعظم نظم ته جنرال صاحب مبین لاند نظم راته ووایه. صحیح ده ورور؟ انشاءالله انشاءالله. د مسلم امت سالار وایه چیرته لاړې، د غیرتونو دنګ منار وایه چیرته لاړې، د خدای عاشقه د جانان د مینې پاک مریده، ته داسې ژر زموږ له قطاره وایه چېرته لاړې. ملنګ انسان ملنګ دی وله مینې ډکه، په ایماني زیور سینګاره وایه چېرته لاړې. د سپین لښکر حسین زلمي دې په ژړا یادوي، تورو تیارو کې تر سهاره وایه چېرته لاړې. لښکر دې پرېښودو یتیم ته ورنه کډه یوړه، په ابدي سفر ترې یاره وایه چېرته لاړې. تاریخ حیران دی د غیرت داستان دی څنګه لیکړې، تاریخ حیران دی د غیرت داستان دی څنګه لیکړې.
د تاریخونو افتخار وایه چیرته لاړې غیر ولس دې یادوي په دعاګانو کې تل غیر ولس دې یادوي په دعاګانو کې تل د ژوند له کوره د ژوند له ښاره وایه چیرته لاړې د الفت جان د زړه دنیا و بس په تا ودانه د الفت جان د زړه قرار وایه چیرته لاړې د الفت جان د زړه دنیا و بس په تا ودانه د الفت جان د زړه قرار وایه چیرته لاړې مننه جنرال صاحب له ټولو دوستانو څخه چې غوږ یې ونیولو او که کومه غلطي شوې وي د هغې بښنه غواړم ډیره مننه الله مو عزت وکړه یو نړۍ مننه قربان مشم محترم دا خو دا زموږ خواته متل د وایي ړوند په خپل کور ښه پوهېږي ډیره مننه الله مو عزت وکړه یو نړۍ مننه قربان مشم محترم دا خو دا زموږ خواته متل د وایي ړوند په خپل کور ښه پوهېږي نه سترګه واره امیر المؤمنین زموږ امیر و زموږ رهبر و او موږ د هغې په قمانده کې 19 کاله جهاد کړی دی امارت یې کړی ده نو زه وایم که تاسو د هغې ځای نه قضاوت کوئ او وایئ چې داسې شوي وو یا داسې شوي وو دا به زه وایم ښه نه وي موږ ته د خپل امیر د خپل رهبر معلومات شته چې څنګه دی وفات شوی دی او په کوم ځای کې وفات شوی دا واقعیت او حقیقت نه دی چې تاسو وایئ چې دا په کراچۍ کې د تظاهر پیچکاري شوي وو دا د امریکایي استخباراتو د کابل د مزدور استخباراتو تبلیغات دي چې د امارت په خلاف یې کوي او د مجاهدینو په خلاف یې کوي دوی هڅه وکوله چې د امارت په صفوفو او په لیکو کې درز رامنځته کړي اختلاف رامنځته کړي مجاهدین وویشي دوی دا 19 کاله په همدې سرمایه ګزاري وکوله چې د مجاهدینو په منځ کې درز او اختلاف رامنځته کړي بې اتفاقۍ او خپلمنځي شخړې رامنځته کړي دغه شی فکر نه کوم چې کوم اړخ دی ولري دا حقیقت نه لري او تش تبلیغات دي محترمه میبخشین قاری صاحب خواستی میبخشین امی خبری اولی که نشر کرد اکسپرس اخبار اکسپرس پاکستان امیره به نشر رسان و دیگر ای که اولین کمکی که با همراه امریکایی کرد به خلاف طالبا به خلاف امارت اسلامی دیجی که بابت به تسلیم امریکایی ها کرد و تا به حال طالبا هیچ یک صدای خود نکشید درباره یک کدام چیزی نشان نداد برنز محترمه ما خو مخکې یو بل ورور هم دا پوښتنه وکوله هغه ته مې دا ځواب ورکړو چې ګورئ دغه پوښتنه هم د شرعي اړخه هم د منطقي اړخه دغه سوال معقول نه دی موږ الحمدلله زموږ سنګرونه تاوده دي د امریکایانو د هغوی د ملګرو په خلاف عملا په جهاد بوخت یو موږ ته الله تعالی امر نه کوي چې موږ د په بل سنګر کې وجنګېږو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د احد او د بدر غزاګانو ته وتو د خپلو د قریشو د خپلو قبیلو د خپلو ترو زمانو د خپلو خپلوانو سره جنګېدو جهاد یې کولو ورسره ولې په څنګ کې بنو قریظه بنو قینقاع او نور یهود د خیبر هغه ټول موجود وو هغوی سره کار نه لرلو په هغوی غرض نه لرلو دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت نه ثابته ده تاسو سیرت مطالعه وکوئ ځکه هلته مهمه دعوه غیرتي افغان صاحب تاسو مهرباني وکړئ هلته مهمه دعوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه غوښتل چې ځان دپاره نور سنګر هغه مخکې ورور ته هم دا ځواب وویلو چې افغانستان ته د امریکایانو په راتګ کې ډېرو خلکو مرسته ډېرو هیوادونو مرسته او کومک کړی ده په منطقي لحاظ هم دا معقوله نه ده چې موږ په افغانستان کې دلته د امریکایان اشغالګر او د دوی ملګري دې پرېږدو زموږ په ناموسونو زموږ په عزتونو زموږ په خاوره زموږ په سر د لوبې کوي موږ د تختو په هغه چا پسې د تختو چې دا خلک یې دلته راوستلي دي ما هغه بل ورور ته هم دا مثال وویل چې دا کور ته اور پورې دا اول د موږ دپاره خپل کور اور مړه کول مهم دي زما په کور کې اور بلیږي نو کله دا معقوله ده چې زه په ګاونډي پسې تختم چې ولې زما کور ته اور اچولی ده اول راځه د خپل کور اور مړ کړو خب میبخشین قاری صاحب خب از این میگذریم و به جریانی که فی الحال در جبهات روان است از هر دو طرف از طرف ریاست جمهوری افغانستان و دولت افغانستان و از طرف گروه طالبا که خب امی برادرای طالب دشمنی با
امریکایی ها داره یا با خاک افغانستان؟ نو محترمه یو خاک افغانستان ده، یو په افغانستان کې ټامیان او فولبرایټان دي. تاسو باید د دې تفاوت وکوئ. د افغانستان خاوره د موږ خاوره ده او د دې خاورې دپاره موږ قرباني ورکړې ده، د همدې خاورې دپاره جهاد کوو. یو دلته ټامیان او فولبرایټان دي چې د امریکا او اروپا نه راغلي دي او دلته قدرمن میلمانه دي، اولادونه او ښځې او ماشومان هلته عیش و عشرت کوي. د اشرف غني زوی چې د طارق غني هغه د یو امریکایي کاندید چې هغه هم جنس باز د هغې کمپاینر ده. نو دغه خلک د دې خاورې نه دي، د خلکو په خلاف جهاد روان ده، د موږ دشمنی هم د دې خلکو سره ده. تشکر قاری صاحب. پس اینجا یک سوال به ذهن مردم اینجا پیدا میشه. در شهر کابل و در دیگر ولایت ها از بسیاری مردم ها شنیدیم. پس شما یا امی طالبا چرا پلها و مکتبا را می سوزانه و پلها را می پرانه؟ این که خو امریکایی نیست، این که خو کافر نیست، خاک خو از خود ما مسلمان هستیم، باید ما امریکایی را بزنیم. چرا پل خدا ویران میکنیم؟ چرا مکتبا را می سوزانیم؟ محترمه وروره، اول خو پل او پلچک چې دي دغه شیان دا خو د کابل ادارې یا د امریکایانو د ملګرو دا 19 کاله تبلیغات دي چې طالب د وطن ورانونکی معرفي کړی ده، طالب تروریست معرفي کړی ده، طالب وحشي معرفي کړی ده. په دې تبلیغاتو تاسې باید ونه غولېږئ. طالب د پل او د پلچک او د سړک او د مکتب سره کار نه لري او نه یې وران کړي دي. الحمدلله د امارت په ساحو کې منظم د مکاتب شروع دي. امارت د هغوی نصاب د هغوی هر څه کنټرولوي او امارت عملا د هغوی چارې تنظیموي. تاسو ته به معلومه وي یا نه، خو تاسو د امارت ساحو ته که چېرته لاړ شئ هلته به تاسو ته معلومه شي. هم المنفعه پروژې د امارت ساتي او خدمتونه د ولس ته وړاندې کوي. یو دا ده چې یو ځای کې یو پل ده، هلته امریکایان تېرېږي، دا شوي دي او موږ خپله د دې شاهد یو. یو ځای کې امریکایان دي تېرېږي، هلته یو پل ته ماین لاندې کېږي. هغه پل د ماین د طریقه امریکایانو ټانک د منځه ځي. مهمه ده دا پل د منځه لاړ شي، ولې دلته د امریکایي اشغالګرو یو ټانک چې په هغې کې 10-15 یرغلګر سپاره دي هغه د منځه ځي، وژل کېږي. زما دپاره د یرغلګرو وژل چې دي هغه لومړیتوب لري. زما دپاره دا پل هغه وخت لومړیتوب لري چې کله دا خاوره آزاده شي. زما خاوره آزاده نه ده. زما دپاره د هر څه نه لومړیتوب چې ده، اول شی چې ده هغه د اشغالګرو د دې خاورې نه شړل دي. دا اشغالګر باید د دې خاورې نه وشړل شي چې په هر قیمت وي، که د سرونو په قیمت، که هر څومره سرونه قرباني کېږي. موږ دلته لګیا دي، افغانان لګیا دي سرونه ورکوي، نو ته د الله بنده ته په یو پل او پلچک کې لګیا یې. بله قاری صاحب، خب درست شد. مثال در امی جنگ و یا جهادی که علیه امریکایی ها غیرتی افغان وروره د مونږ د برنامه وخت هم ډیر کم ده، لطفا که سوالونه ختم کړئ، دلته لاندې نورونه منتظر دي. خب تشکر. من یک سوال آخری دیگه داشتم، باز من میبرایم قاری صاحب باز یک توضیحات بده دربارش. همه ما شما مسلمان هستیم الحمدلله و هیچ کس خوش نیست، یک فرد در افغانستان خوش نیست که امریکا در اینجا باشه و نه مانده میتونه. اینجا همه آمده سرایشان اینجا مانده و خودشون گریخته رفت. غیرتی افغان صاحب، په دې خبره کې زه ستاسو سره موافق نه یم چې هیڅ افغان دا نه غواړي چې دلته د امریکایان پاتې شي. قطعا دا خبره زه در سره نه منم او نه افغانان در سره مني. ګورئ دغه د کابل ادارې مزدوران چې دي دا په هیڅ قیمت نه غواړي چې د دې ځای نه امریکایان ووځي. دا خبره حقیقت نه لري. د دوی دغه یو نیم کال د خوځښتونه، د دوی حرکات، دا هر څه ملت هم ولیدل، موږ هم ولیدل، اوس هم وینو. اوس هم دوی عملا لګیا دي چې د امریکایانو سره تړون مات شي، امریکایان دلته پاتې شي. دوی اوس هم لګیا دي همدې ته کار کوي چې امریکایان څنګه په افغانستان کې پاتې شي. دا خبره غلطه ده. زه ورته نه غواړو چې دلته امریکایان پاتې شي، ولس نه غواړي چې دلته امریکایان پاتې شي، ولې د دې خلکو ژوند بقا په همدې امریکایانو ده. دا خلک غواړي چې امریکایان دلته په پیړیو پاتې شي، ځکه دا خلک واک د امریکایانو رسولی دي. که امریکایان نه وي دا خلک دلته ولس خوري، غوښې ترې خوري. بله قاری صاحب، یک سوال آخری دارم، باز من میبرم از برنامه دیگه. دوستا بیا وقت شما را نمیگیرم. پس امی درباره امی حمله هایی که موتربم میشه یا امی حمله های انتحاری میشه داخل شهر، صدها غریب، بیوه، زن، کوچک همه به شهادت میرسند. درباره از این باز یک معلومات بتین. تشکر. خداحافظ. ما ته د غږ رانغی محترم، د اخري سوال مې دی وانخیستو.
په هر صورت ډاکټر شاولي سیاح صاحب تاسو مهرباني وکړئ آواز دې نشته وروره آوازت نیست بیادر آوازت نیست غږ نشته محترم غږ دې نشته زه دې قطع کوم بیا راشه چې تر هغو دې آواز صحیح شي صحیح ده آواز دې نشته ما توره قطع میکنم دوباره کوشش کو د استیجو بیا تا آوازت صحیح شو دغه بل ورور څه نومیږي ده نه هغه واخله زه دا بیرته راجع کوم قاري صاحب جانزیب صاحب تاسو مهرباني وکړئ السلام علیکم قاری صاحب تاسو ته او مبین صاحب ته د سټوډیو ملګرو ته ټول ته سلامونه وایم وعلیکم السلام قاری صاحب ما یو سوال اسلامي امارت چې راځي د څنګه سره دا به پخوا غوندي که نه څه بدلون به پکې راځي دغه مې سوال ده لږ وضاحت راته پکې راکړئ او بل جنرال دا مې سوال ده او بل جنرال صاحب مبین ته سپیشل سلام وایم یو سلوټ ورته وهم مینه بس دغه ما سوال وکړ قاری صاحب محترم مننه ډېره مننه الله مو عزت وکړه مننه مهرباني وکړه قاري صاحب خیر مبین صاحب زه وایم چې نور که دا لایف بند کو خوښه دې نه ده اوله روژه هم د سبا د دغه ورور هغه ووایه جواب یې ورکړه روژه خو دا خو موږ به بس پیشلمای کوو مونځ به کوو بیا به کرار ویده کېږو بلکل هسې هم قرنطین نو هغه ده دا ورور ته به ووایم زه چې دی څه ډول بدلون دی د طبیعت د دی څه ډول بدلون غواړي نو چې د ده نه یې وارې وضاحت غواړو چې دی څه ډول بدلون غواړي ده وویل چې د هماغه عمارت پکې بدل به وي قاری صاحب موږ خو اسلامي نظام غواړو موږ نور هېڅ بدلون نه غواړو د خیره سره د اسلامي نظام راشي دغه مطلب ده نو بالکل اسلامي نظام د موږ دپاره سره کرښه ده اسلامي نظام به وي انشاءالله په دې به معامله نه کېږي دې لنډغرو لاس هم کابل پرېښی ده خدای پاک اوس د اسلامي نظام په خیر سره راولي چې هر سړی خپل کور ماندي ډېره مننه دغه ورور د موږ وروستی ویلما د قاري صاحب کیدای شي دا به څه جالبې پوښتنې لري مهرباني وکړه ورور سلام علیکم سلام علیکم سلام برسه ما یک چند تا انتقاد از شما داشتم در قدم اول بعد از اون ما یک سوالاتی را از شما دارم به عنوان فرزند وطن متوجه شدین فرزند لوی افغانستان چند سوالی را که ملت افغانستان از شما دارن ما میخواهم این از شما بشنوم و اگر خواهش میکنم که ستر جنرال مبین خان که ما بحث بکنن سپاسگزار میشم کسی دیگه مداخله نکنن درست است؟ اصلا امروز قاری صاحب در استودیو وجود داره ما حق از این ندارم که با شما صحبت کنیم البته سوالایتان مراجعه به قاری صاحب قادری نباشه همه تو منظم گپ بزنیم سپاسگزار میشم و لطفا توهین نکو اگر سوالایتان میکنی توهین اجازه نداری هیچ ضرورت به این است البته از ضرورت به بحث است ګوره مبین صاحب ته پرېږده ډاکټر د ځان سره لیکلی دي که ډاکټر وي نو ډاکټر سیاح صاحب تاسې مهرباني وکوئ پوښتنه وکوئ راځئ چې خبرو ته راشو دا د فرعي او جزوي شیانو نه تېر شو راځئ چې د یو بل خبرې واورو چې ستا خبرې څومره منطقي دي زما څومره منطقي دي بله ما به خاطر از این آمدم که فقط با سر جنرال مبین خان بحث بکنم نه کسی دیگه نو ستر جنرال مبین خو تا سره بحث نه کوي زه دلته موجود یم ستر جنرال مبین خو چې دغه د سټوډیو کوربه ده زه دلته په دې لایف کې ما از کل ویندویای حکومت ترس و حراس نداریم و زبانم زبان داریم که از هر سوال کنم افغانستان و از بطن جامعه و لوی افغانستان هستم ما طرفدار کسی دیگه نیستم و ما به نمایندگی از ملت آمدیم که لونوجا توسط به اصطلاح اصلا تو ملت از نمایندگی از ملت نمیتانی تو من حیث یک افغان سخن زده میتانی تلک پرېږده وروره تو من حیث یک افغان به همراه ما سخن زده میتانی و نمایندگی از ملت نمیتانی شما سوالات ما پرسان میکنم از شما ولی خواهش میکنم که مبین خان شما که ما بحث بکنید اگر امکانش هست اگر شما بحث نمیکنید ما خارج میشیم درست است؟ چی سوالی داری؟
بله یکی هست که انتقاد ما این هست که کسایی که در زیر لایف میاین مثلا که اونا را که بالا نمیارین خواهش میکنم رخصتشان بکنید چون ما تقریبا نیم ساعت از منتظر هستیم که بریم بالا. این انتقاد ما بود. سوال ما از این هست که پاکستان دشمن ما هست و یا دوست ما؟ از نگاه شما مردم میخوایم مردم افغانستان بفهمن که مفکوره طالب ها در مورد پاکستان چی هستن. امریکا دشمن ماست یا دوست ماست؟ پاکستان. امریکا دشمن ماست یا دوست ماست؟ امریکا دشمن ماست، روسیه دشمن ماست، ایران جهاد در افغانستان فرض عین است یا نیست؟ خیر جهاد ما میتونیم جهاد قلم بکنیم. ما سوال ما جهاد شمشیر خون ریختاندن در افغانستان فرض عین است یا نه؟ امریکا را متجاوز خطاب کرده میتونین یا نه؟ نه، امریکا را متجاوز گفته میتونی از دیگاه دینی جهاد فرض عین است در افغانستان یا نه؟ امریکا متجاوز نیست. سوال را که شما کردین تکراری است، به صدها بار جواب داده شده. حکومت نظام به صدها بار جواب داده شده. دا کومه اداره چې په کابل کې وجود لري دغه اداره ته د پاکستان دښمن بولې که دوست بولې؟ په کابل کې موجوده اداره دشمن پاکستان است. به کدام دلیل دشمن پاکستان است؟ په داسې حالت کې چې وروره تاسو ما سره یو زستانه یو څو پوښتنې وکوم وروره تاسو زستان ګوره برای قاری صاحب صحبت نمیکنی ما تو را قطع میکنم. ما تو را قطع میکنم. ما جواب میتونم برات لیکن در وجود قاری صاحب ما جواب ای اختیار تو نیست، ای اختیار ماست که تو را بکی هم کلام میسازم. اگر امرای قاری صاحب سوال جواب میکنی لطفا اگر نه قطع میکنم. سیاح وروره ګورئ ته دلته دا اختیار ته موږ نه درکړی. یعنی شما دیکتاتور هستین؟ ما اصول برنامه ما اینمی است که در موجودیت قاری صاحب من نمیتونم که هم استودیو را کنترل کنم. امرای قاری صاحب هم کلام میشی. من میخوایم جواب شما را بدم که دولت ما جواب ما واضح است درباره پاکستان. امارت اسلامی یک پالیسی واضح داره و غږ درازی مبین صاحب زما غږ درځي او غږ درازی به کدام دلیل دولت غږ دشمن پاکستان او غږ دستا قاری صاحب غږ دستا جناب مبین صاحب زما غږ دستا او غږ دستا قاری صاحب غږ دستا باش لطفا قاری صاحب د تا غږ شته مهرباني وکړه زما غږ شته او غږ دستا غږ دشته. ها ګوره وروره تاسو د کابل ادارې دریشي اغوستې ده فکر کوم نظامی کس به نو تاسو دلته چې سټوډیو ته راغلی تا ته اصولا دا حق حاصل دی چې ته زما نه پوښتنې وکوې. تا ته اصولا دا حق حاصل نه دی. تا ته اصولا تا ته دا حق اصولا حاصل نه ده چې ته د موږ په منځ کې دا انتخاب وکوي چې ته خبرې کوه ته یې مه کوه. دا حق تا ته اصولا نه ده حاصل. دا زموږ حق دی چې ته م راخیستی تا ته د پوښتنو حق درکوو. ته پوښتنه وکوه، تنقید وکوه، سوال وکوه چې ستا سوال هم موږ په قرآن ځواب کو، هم په حدیث ځواب کو، هم په منطق او په عقل ځواب کو. خو دا حق ته نه لري چې ته د موږ په منځ کې دا انتخاب وکړې چې ته خبرې کوه ته یې مه کوه. دا حق تا ته چا نه ده درکړی. دا ما سټوډیو د سټوډیو د تاره اخلم ستا پوښتنې جواب درته ورکوم. صحیح ده زه قبول لرم. ما در قدم اول که گفت به اصطلاح مبین خان گفتن که دولت ما چگونه دشمن پاکستان است. خودتان میفهمین که اقتصاد پاکستان از وقتی که امیرالمومنین حضرت اشرف غنی بابا به کرسی لطفاً تبلیغات اجازه نداری، کمپاین اجازه نداری. داس یو چاته امیرالمومنین ویل دا اسلام ته توهین ده. دا خلک په اسلام ته توهین عادت دي. یو داسې توګه دا مولوی صاحب دیده، قاری صاحب دیده هسټري درته زه وایم اوس یې راجګوم. درېیمه کلمه د تیره کې زه لایفونه پرېږدم چې دی په کوم حساب دی امیرالمومنین وایي. په اسلام کې هیڅ معلومات دی نه لري.
دا یو فاشست انسان ده، دا زه پیژنم، دا قرآن حدیث ته بار بار توهین کړی ده. قطع میکنیم که تو لودگیری میکنی، مقدسات اسلام را توهین میکنی. این لایف است که تو سوال کنی، این لایف نیست که تو لقب به کسی بتی که آمنت بالله را یاد نداره، نماز جنازه را نمیفهمه. گوش میفهمی؟ جناب ملا صاحب صدایتان خط وصل میشه. خط وصل میشه، صدا انترنتت خودت مشکل داره. مبین صاحب دا سړی لري کې بل کس راواخلی، دا په بحث نه ارزي. زما په باور دا دی نه دا د بحث خلک نه دي، خو دوی بیا اول انتقاد شما دیکتاتوری میکنن. عجیبه خبره ده، دیکتاتوری میکنی ته راځې دلته توهین کوي او لوده فاشست غرپلوه سړي ته خطابونه. السلام علیکم. مایک دی بنده. قاری صاحب سام دی B52 پیلوٹ دا نام خدا. مایک دی خلاص کا. ستړی مشه دا خبره د ما ته وکړه پیلوټو. B52 پیلوټ مې درته ویلې ده عالمه، ستړی مشه ښه. قاری صاحب خیرت ده، بس خالی سلام در باندې اچوم. تاسو دا خبرې کوئ همیشه اورم، ښه خبرې کوئ تاسو، پوه شوئ. ډیره مننه کوم خان ورور، الله دې اجر درکړي، مهرباني وکړئ. ستا خبرې هغه ورځ د کاري ستا د ډېرې ښه خبرې کولې، زه ډېر خوشحاله شوم. او دې دفعې نه دی جرمني ته ځم، ټیرو کې بندوم، لندن ته راوړم درته ښیم ته انشاءالله. صحیح ده، ډېره مننه. ژوندی دې نوم یې بندوم ته خیر انشاءالله، کورونا ختمه شي ټیرو کې بندوم راوړم تر لندن ته راوړم. الله خیر، الله دې عزت وکړي. ډېره مننه. خیر سه ننګیال صاحب مهرباني وکړئ، نور لایف بندو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جناب خوسته صاحب ته باید لږ جریمه سي چې بغیر د وینا نه تلای. مبین صاحب سلامونه او احترامات. وعلیکم السلام. ژوندی دی، بس منظوره دراته. اول دا پوښتنه ده چې کوم موضوع مې جوړه کړې ده، الله دې هغه جنتونو سردار کی او الله دې په خپل مغفرت ورته وکړي. او هر افغان هر پښتون ته حق دی چې خپل مشرانو پیژني، قهرمانانو پیژني. دغه د کتابچو او د اساسي قانون د کوم قهرمانان چې ټاکلي دا مو پیژنئ چې دا څوک دی او په تاسو باندې ولې تپل شوي دي. راځو پوښتنې ته جناب خوستی صاحب، چې د افغانستان حکومت د تېرې یو هفتې راهیسې ډېر زور په دې اچوي چې باید اوربند وشي او موږ افغان ولس سوله غواړو، موږ اوربند نه غواړو، موږ دایمي سوله غواړو. او آیا په دغه اوربند دغه روژې میاشت کې امکان لري دا سوله که نه لري؟ او آیا دغه بندیانو او دغه سولې تبادله د افغانستان حکومت تاسو سره مطرح کړې ده که نه ده کړې؟ ځکه چې هر رسنۍ کې د اوربند خبره کوي، د سولې خبره نه کوي او د بندیانو تبادلې خبره نه کوي. په دې باندې ډېر چوپ پاتې دي. د یو افغان په حیث باندې دا پوښتنه کومه چې د افغانستان حکومت دومره زور لکه چې په اوربند یا چې دومره په سوله وارد کړی دی او د بندیانو تبادلې باندې هم دومره زیات فشار راوړي لکه څومره چې اوربند راوړي، او که نه د افغانستان ولس هسې په سترګو کې خاورې ورچوي. مننه ننګیال صاحب. کابل اداره مطلب د قاري صاحب. بالکل ننګیال صاحب، دا خو واضحه خبره ده. مخکې هم څو وارې دا خبره واضحه کړه چې دلته د اوربند چیغې چې دا خلک وهي. یو خبره خدا ده چې د کابل ادارې دغه ټامیانو فلبرایټانو اخیری سلګۍ دي کنه، دوی خو نور د مرګ په اخیری حالت کې دوی سیاسي ژوند نور مرګ بدلیږي ان شاء الله. نو دوی غواړي چې اوس یو څه ساه واخلي او کومې اساسي مسایل چې دي، د سولې مسایل چې دي، هغوی ته دوی ګوتې نه تیروي. لکه نن چې شاهین صاحب په خپل ټویټ کې ویلي دي چې راځئ چې د توافقنامې چې کوم میکانیزم ده په هغې مزل وکوو. د هغې نه د باندې غوښتنې کول دا د سولې په وړاندې خنډ ایجادول دي. سوله کې اولنی په تړون کې اولنی شی د بندیانو 15,000 کسانو خلاصون ده. تاسو 15,000 کسان خلاص کړئ د زندان نه، دا حق دی د زندانیانو ده او باید خلاص شي. باید د بشریت غوښتنه ده، د انسانیت غوښتنه ده چې په دې لوی مصیبت او وبا کې باید دا خلک د زندانونو نه ووځي. تاسې دا خلک زندانیان د خوشي شي، هغې نه وروسته بین الافغاني مذاکرات ته موږ داخلېږو. بین الافغاني مذاکراتو کې موږ په اوربند خبرې کوو، همدا میکانیزم ده، همدا طریقه ده، طرح هم داسې ده. ته بندیانو د خلاصولو په وړاندې خنډ جوړوي او هغه دغه کوي. خلاصول کولی نه شي، داسې نه شي کولی چې خلاص به یې نه کړي. خلاص به یې کړي خو خنډ جوړوي، ځنډوي، مشکلات جوړوي. نو دا دې ته خنډونه جوړوي او هلته د اوربند غوښتنه کوي.
او بالکل یو خبره زه کوم په اخري کې البته ټول سوالونه خلکو مطرح کړل ما سوالونه دومره پاتې نه سول زه باید تاسو هم دا خبره وکړئ زه هم ورته کوم چې افغانستان مربوط په یو شخص نه دی که موږ بې ادبي دې ډېره معافي د خاپیرک بې ادبي وکړو یا هغې ته یو خبره وکړو چې یاره ولسمشر داسې کړی هسې کړی دوی ټول ډېر غوسه کېږي او وایي چې یاره دا باید توهین ونه شي نو د افغانستان د موږ ته افغانستان مهم دی موږ ته مشخص یو کس مهم نه دی که د افغانستان تاسو د مشرانو توهین کوئ او هغه تاسو ته بد ښکاري نو هغه مشران بیا ویاړ هم مه پې لکه کوم چې د شمال او د شمالي ټلوالې دغه درسته د عمر چې د پښتانو باندې میخونه ټک واله ورسه یې پرې کړل هغه موږ ته معلومات دي هیله مې دا ده چې موږ کله د افغانستان خبره کوو دا په دې معنا چې موږ باندې افغانستان ګران دی موږ باندې مشخص یو څو کسان ګران نه دي هغې که توهین کېږي که بلای وي او که نه وي خپل کار به کوي یو اخري پوښتنه کومه دغه د روجي په میاشت کې د بندیانو تبادله او دغه سوله امکان لري یا نه لري آیا تاسو خو آماده یا نه آماده او که چیرته دغه اوربند د حکومت وغواړي تاسو اوربند ته آماده او که نه آماده دا راته صرف ووایئ حکومت خو ننګیال صاحب حکومت خو دا څه وخت چیغې وهي چې اوربند را سره وکوئ ځکه حکومت خو په ډېر مغلوب حالت کې ده دا کابل اداره خو ډېر مغلوب حالت کې ده تاسو یې وینئ چې په سلګونه عسکرې په روزانه ډول تسلیمیږي سیمې له لاسه ورکوي د دوی د بادارانو له لوري ملاتړ ختمیږي نو دوی به خود د اوربند غوښتنې کوي اوربند غوښتنه خود دوی کوي خو دوی د اساسي مسایلو ته راوړاندې شي چې کوم مسایل دي سولې مسایل دي د سولې دپاره اساسي نکتې دي هغې ته دې راوړاندې شي درسته ده یعنی کې د بندیانو آزادولو نه پرته اوربند یا سوله امکان نه لري تاسو مطلب دا دی نه 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 درسته دا ټول افغانانو پوښتنه ده ځکه ډېر افغانان په سوشل میډیا کې دا چغې وایي چې یاره ولسمشر اوربند غواړي دومره فرق نشي کولی چې اوربند او سوله کې څه توپیر دی او دا بندیان ولې نه خوشي کوي نو دا پوښتنه ما صرف دغه ټالمیانو نه وکړه اوربند نه غواړي ولسمشر دې د سولې د تړون په وړاندې خنډ نه جوړېږي ولسمشر دې د شګو بندونه نه اچوي ځکه دا د شګو بندونه به آخر یو ورځ دغه سیلاب ویسي خو هغه وخت به ډېر افغانان وژل سوي وي او بیا به دوی ته په نقصان تمامه شي دا د شګو بندونه د سولې په وړاندې نه اچوي عملا د سولې ته راوړاندې شي د چوکۍ کپکیزي خو باید د چوکۍ غم ونه خوري باید د ملت غم وخوري باید د خلکو غم وخوري چې په دې جګړه کې قرباني کیږي او دلته اساسي ستونزه یوازینۍ خبره هغه د دې سړي چوکۍ ده دا سړی که د چوکۍ نه تیر شو بس هر څه مشکل حل ده هر څه حل دی بس مننه کور مدان جناب خوستی صاحب ډېره زیاته مننه یقین وکړئ چې تاسو له ډېرو افغانانو سره زما ذهنونه جوړ کړل هغه مفکورې زموږ صحیح شولې زول زه بیا زموږ د ډېرو ځوانانو نو زه تاسو د استاد لقب هم ورکوم خلکو ته هم زما دغه فکري استاد دی ډېره زیاته مننه کوم الله مو راته بریالي او سلامت لره خو هیله دا ده چې بیا غیر حاضر نه شئ بیا حتما لایف کوئ او د خلکو ستونزې به اورئ نه انشاءالله نه غیر حاضرېږي ډېره مننه ننګیال صاحب الله مو عزت وکړي حارث صاحب خوستی تا هم ډېره مننه چې باوجود مبین صاحب زه هم درنه لاړم په الله مو سپارم ټول ملګرو نه مننه ستاسو نه هم ډېره مننه کوم السلام علیکم ډېره قربان مو شم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو کومو کسانو چې موږ سره په لایف کې ګډون کړی له ټولو نه د زړه له کومې مننه کوم راځئ چې یو بل ومنو راځئ چې د بندیانو په حق کې د امریکایانو د اشغال د پای ته رسولو د امریکایي عسکرو د وتلو په باره کې ټول منسجم شو دا وطن د موږ ټولو وطن ده دا د موږ ټولو شریکه ملک ده راځئ چې د خپلواکۍ نه خوند واخلو خپلواکي وپېژنو هغه ترخې شیبې د موږ هیرې نه دي چې امریکایي ټانګونه به مخکې وو او د موږ په زرګونو موټر مسافر به ورپسې وو لیکن چا دا جرأت نه شو کولی چې له هغوی نه مخکې شي نن د طالب سرتیرو قرباني ده الحمدلله چې موږ د افغانستان په جغرافیه کې د اشغالګرو ټانګونه د هغوی هوایي ځواک د هغوی بمبار له نه شتون سره برابر ده او دا د اسلامي امارت سرښندنې ویس د امریکا امپراتوري نسکوره شوه او موږ یو رښتینې خپلواک افغانستان په لور ځو د امریکا امپراتوري په نړېدو ده د امریکا امپراتوري ختمه ده نور به موږ یو واحد افغانستان لرو له لر نه تر بره پورې به انشاءالله سپینه محمدي جنډه رپېږي امنیت به وي سوکالي به وي عدالت به وي صلح به وي محبت به وي وروري به وي نور به جګړې نه وي نور به د شپې چاپې نه وي نور به د موږ ماشومان د تیارو له بدو اوازونو نه دا ویره نه کوي نور به مو بچي په زانګو کې په تاوده او په ګرم خوب ویده دا ناره نه کوي چې دا د جان رانه امریکایانو ویوړه
خپلواکي هغه خلک د خپلواکۍ په خوند پوهېږي چې کم خپلواک دي. راځئ موږ هم خپلواکي وپېژنو، د خپلواکۍ په خوند باندې پوه شو. دا وطن د موږ ټولو وطن ده، دا په موږ ټولو حق لري. مهمه دا چې دا دین د موږ ټولو دین ده، قرآن کریم د موږ ټولو کتاب ده، په دې باندې موږ ایمان راوړی. دا تنا طالب ته مه پرېږدئ، د دې دفاع په ټولو مسلمانانو باندې حق ده. باید له دې نه دفاع وکئ، که چا نه وي کړی د دې دفاع ته راودانګئ. د امریکانو د اشغال اخرنۍ شیبې دي، د افغانستان د اسلامي امارت سرسپارلو سیاسي او نظامي رهبرانو ستاسو مرال بایللو دښمنانو نور جګړهیز قدرت له لاسه ورکړی او ډېر زر ده چې انشاءالله په ټول هیواد کې اسلامي نظام نافذ او د مؤمنو هیوادوالو ارمان پوره شي. ستاسو بېدریغه قربانیو د غرب امپراتوري د اشغال په پای ته رسولو مجبوره کړله. حساس او بیدار اوسئ، خپل دردېدلی ملت په ځان راټول په یو سوچه اسلامي نظام ونازوئ. بپیش ای اردوی سربکف امارت اسلامی افغانستان، دشمنان دین وطن را تعقیب کنید، نگذارید تا بار دیگر این ملت مؤمن و مجاهد را با بدبختی های غم انگیز روبرو سازن. د عالی قدر امیر المؤمنین د تلین په باره کې چې کوم موضوع د مونږ الحمدلله د محترم قاری صاحب سعید په خوستی په ملتیا باندې ښه وضاحت ورکړلی شو. یو دوه کړۍ دی، وای له مغرور نړۍ جوړه شوه سوالګره، له مغرور نړۍ جوړه شوه سوالګره، خپلواکي مو ترېنه واخیسته په نره. ای د تورو خاورو لاندې قلندره، سر راپورته که ملا محمد عمره. جوګه نه د بزدل ځوان چې د چا یار شي، یار هغه ده چې په سخته کې په کار شي. چې لوړ سر د ازادۍ ګرځوی نه شي، داسې سر دې له تنو ځینې ګزار شي. چې مینه د وطن وي هیره کړې، مین نه ده که د مینې ټول گفتار شي. دا چې ورکه دنیا کې هنګامه وه، نن مې هغه یار دنیا کې بیا اظهار شو. سړیتوب یې له تندي نه معلومیږي، په غلي مې ټنده پریوځي په قار شي. د افغان د افغانیت دا علامه ده، یرغلګرو تاغزي وګرځي و خار شي.